دا یو سړی و ښځې ته یې ټېلیفون وکړو خپلې ښځې ته یې ټېلیفون وکړو وایي ته کوم ځای هغې ورته یې خواره کور یم مانځه ته تیارې کوم د مونځ دپاره تیارې کوم نو بیا ورته ښځې وایي ته کوم ځای نو ده ورته ما سره تسپې لاس کې او تا پسې شاته بازار کې روان پابلوز یو سړی راغی وایي لږه تازه ترکاري راکړه وی لږه تازه ترکاري راکړه مې تا چې مخکې خوړلې وه څنګه ویه خو تازه و مې مغه لا پرته ده که بله ورځ د دې ته کسان راغله نو ما ته وایي چې په حادثه او په مصیبت کې څه فرق دی په حادثه او مصیبت کې څه فرق دی نو ما یې دواړه خو په یو لیول باندې یو شان دي حادثه هم غم دی او مصیبت هم غم دی او چې خندا ته وباسې نو له سړي ښځه چې په حادثه کې مړه شوه دا حادثه ده او چې ژوندی کور ته راغله نو بیا مصیبت دی او دا یو سړی و د هغه ښځه د بجلۍ ستن نیولې وه نو ډېره په خاورو مورو کې ښخه کړه ډېرې ډاکټران ماکټران خپل وس وکړو خو لکه څه مزه یې ونه کړه بس بیا یې وله قبر وکنیسته او کفن دفن یې کړه او چې کله یې جنازه راواغشته کټ چې یې راوړه چې کومې ستنې نیولې هغې سره کټ بیا وډقېده یو نیغه کټ کې کېناسته یو بیا یې واپس یې وړه څه موده ژوندی وه بیا په خپل مرګ مړه شوه نو بیا چې خلکو راوړله که نه او هغه ستن له رانږدې شو نه خاوند یې دا جنازې نه مخکې منډه کړی خلکو ته وایي ګوره دا کټ ته نه بیا ونه ډقېږي خو یو کس و د دې کلي پلار به ورته چې ته ویلي بچو ته یې ویې راځئ چې میراوس سره د باندې ډوډۍ وخورم وی میراوس سره باندې ډوډۍ خورم نو هغوی راغله دلته کېناسته ډوډۍ ورته واچوله داسې واړه واړه درې هلکان یو ماشومه جینۍ وه چې ډوډۍ خوړه نو هغه یو ماشوم پکې په ژړا شو نو پلار ورته ویل ولې ژاړې هغوی ورته ویل ولې تا خو په موږ میراوس ونه خوړه هغوی ویې که داسې ترکاري ده یو درې قمقل راغله یو بل ته مخامخ کېناستل څلورم قمقل ورسره خوا کې زه هم کېناستم اوس هغه یو قمقل هغه بل ته ویې لکه وایي زه خو دوا له درغلي وم چې ته مړ وې که اروړ دې مړ اوس ته دې ته څه وې وایي زه خو دوا له درغلي وم چې ته مړ وې که اروړ دې مړ او بل ورته یاره تا نه هم خبر شوی یم چې موره بیا دې پاک رسېدلې ده وایي ښه سمه دمه وه لکه د ګډې او کور کې به ګرځېده لکه د ګډې او ځان یې ښه موړ کړه لکه د ګډې او د کټ کې څملاست او بیا ترې څه ووته لکه د ګډې هغه بل ورته زه د ګډې پاک کې به یو دوا وکړو چې هر فنکار په هره ژبه کې ګویا دی خو ما پښتو ژبه پښتو کړه چې پښتون یم پښتنو کې زه پیدا یم پښتو وایم په پیسو به خرڅه نه کوم خپله ژبه او زه چې چا لیدلې نه ومه چا به څه وي چا به څه وي اوس چرچ او لیدمه نو څه نه وی او خلقې به مې کتلو له راتللې اوس د وخت څپېړو کېنولم لار کې نو یا امیر شو یا فقیر شو میراوسه ملاقات ته خپل هوټل کې په ډوډۍ شو زمونږ د هوټل ته بله ورځ وه دا هوټل مونږ نوی کولو کړی دی د چکدرې نه تقریبا دیر طرف ته 8 کیلومیټره مخکې دی یو 10 منټو لار ده او ډېر پنسي حال دی ډېر ښکلی دغه دی د زنانو انتظام پکې شته دی د ناستې خوراک ښه وی ملاویږي خو کاروبارونه لږ شان ګډوډ دي ځکه چې څو پورې د حجونه عمرې او پلیټونه نه کولو شوي نو د هر سړي روزګار ورځ په ښکته دی بل ورځ دی چې یو سړی راغی په خدای کې نو که هغه راته وایي ټکسي چلی وایي زما 12 ورځې پس د پېښور نه تیمرګرې ته نمبر راغی 12 ورځې پس نو داسې هر سړي روزګار یوازې زموږ نه د هر چا روزګار داسې شوی دی آیس یو داسې یو نوې نشه یو نوې ناله ته راوتې دی چې دا کم سړي څکي نو هغه به د 15 کالو نه زیاته زندګي نه وي ځکه چې دا شیشه وړه شوې ده او دې کې دغه دا څه یو نشې یو دغه یې چولې دی یا دا پیم دی یا پوډر دی یا بل څه دی هر څه چې دی ما خو لا لیدلي هم نه چې آیس دی څنګه نو دی پکې اچولې دی ډېر ځوانانو پې خپلې ځوانۍ تباه کړې ښځې پې راوړېدلې دي زه د نمل یونیورسټۍ ته تللی وم هلته چې کوم حالات ما وکتل او داسې بیا د هغې نه بعد زه بیا رالم دغه ته د یو جیل ته لاړم د دې آیسو والا اسپتال ته ورغلم چې په هغې کې تقریبا 120 کسان په آیسو باندې چې ګرانو قدرمنو
دا لطیفې ګپې شپې دا خو د نه ختمېدو شی دی. زه خپل دې وخت کې لکه د سترګو نه مې یو پټې معذوره شوی یم او وخت هم ډېر عمر هم ډېر وشو. تر کومه به سړی ژوندی وي او تر کومه به سړی لیکل کوي. ستاسو ډېره مننه چې تاسو زموږ دا څو ماتې ګوډې خبرې واورېدې. دا الله په امان.